بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالحبیب سوزایم سات په چوپړ کې اوس راځو په شو ویلو از کالکولیشن باندې کار کوو چې څنګه موږ کولی شو یو فیلډ او یا ویریبل ویلو کالکولیټ کوو. دلته که تاسو راشئ نورستان ورته رایټ کلیک کوو، په دې باندې ورته شو ویلو از ګرین ټوټل په ګرین ټوټل په حساب باندې که تاسو وګورئ دلته مثال 100% ده. که زه راشم دا د مثال تایید دپاره ورته وایم چې سم جمع که کم یو همدغه په ټیبل د دې ځینه نیسم تر دې پورې ورته هم دا جمع که چې آیا دا رښتیا عین ویلو ښیي که نه. وګوره 100% دا شو. په دې یعنې موږ مطمئن یو چې دا په دې شکل ښیي. اوس راځو دې ته په دې باندې کلیک کوو. دلته په دې ویریبل ټوټل باندې د دې ټوټل ایریا ویلو ایریا باندې یعنې دغه ویلو ایریا چې ده لکه دغه دې باندې کلیک کوو. دې باندې یو فلټر کوو چې مثال ما هغه اسنډینګ ډسنډینګ یا سمالست او لارجست ویلو موږ ته وښیي. د دې کار د سر ته رسولو لپاره موږ دلته راځو، ورته وایو چې سورت که لارجست. مثال لارجست په لارجست کې ګوره د دې درې ولایتو نفوس زیات دی. اول څوک دی په دې کې کم ولایت دی؟ مثال په اوله درجه کې چې نفوس یې زیات دی هغه کابل دی، دویمه درجه کې چې نفوس یې زیات دی هغه هرات دی، او په دریمه درجه کې چې نفوس یې زیات دی هغه ننګرهار دی. دا درې ټاپ ولایتونه دي چې د دوی نفوس زیات دی. که اوس راځو ورته وایو چې مثال درې هغه ولایتونه موږ ته وښیوه چې یا هغه ولایتونه موږ ته وښیوه چې اوله کې راوله چې نفوس یې کم وي. په دې باندې کلیک کوم، ورته وایم چې وبخئ دلته راځم کلیک کوم، ورته وایم چې سمالست ټو لارجست. دلته راشو دا درې ولایته به د دې نه سلیکټ کړو. ګوره لومړی درجه ولایت چې مثال نفوس یې کم دی هغه نورستان دی، ورپسې پنجشیر دی او بیا نیمروز دی. یعنې د ټول افغانستان 0.55% حتی 1% هم پنجشیر نه پوره کوي، او همداسې نورستان او همداسې نیمروز دوی نشي پوره کولی. نو دا هغه درې ولایت چې مثال کمترین نفوس یې لره. که زه بیرته دلته راشم ورته وایم چې شو ویلو از کالم عین شی دی، همدا یعنې کوم ریزلټ یا نتیجه چې راغلی همدا ده. او که چې ورته ووایم چې شو ویلو پرسنټ آف را په دې شکل ګوره دا ټول موږ ته 100% ښیي. دا ولې موږ ته 100% ښیي؟ د دې دپاره چې دا موږ ورته ویل چې په را باندې ګوره دا د نورستان را ده 100% په خپله نورستان ځان ته مستقل ټوټل دی، یعنې ګرین ټوټل دا دی او مستقل موږ ته د دې را دې کې نور څه نشته. که چېرته موږ دا واخلو په دې شکل یې واچو نو اوس به په دې شکل ګوره عین څنګه چې موږ په کالم ټوټل راایستلی و عین شکل په همدې په را باندې دلته ټوټل راویستو. ګوره 100%. او که وایو نه دا خو 100% دی نورستان، یا دا په دې باندې به رایټ کلیک کړو، ورته وایو چې سورت به یې کړو. سورت دلته وبخئ سورت دلته راځو، ورته وایو چې لارجست سمالست کابل دی. دلته زه اوس راځم ډسټرکټ په دې کالم کې اچوم. ډسټرکټ مې چې په کالم کې واچو دلته وګورئ په دې شکل سره. او یا دلته زه دا پراوینس هم دلته اچوم په فلټر کې. یا لومړی راځئ دا وګورئ چې مثال په دې کې کوم ولایتونو په حساب باندې د ډسټرکټ په حساب باندې 100% خو ولایت شو. دا وګورئ ډسټرکټ په حساب باندې ټوټل ایستلی باګرامي پکې دومره نفوس لري، همداسې په دې شکل مخکې تللی شي دا کتی شي. او داسې هم کولی شئ چې دلته راشئ دا پاس په دغه کې واچوئ په فلټر ریپورټ فلټر کې، او د دې نه ورته ووایه چې کابل مثال ځان ته کابل ونیسئ. دا د کابل اوکې. اوس تاسو ته ښایي چې مثال باګرامي دومره فیصده دومره دا وګورئ په خپله هر یو تاسو ته ښایي دا په دې شکل. که اوس موږ راشو همدا ډسټرکټ راواخلو دلته یې واچو نو بیا راشو په ټیبل ته دلته ګوره موږ ته 100% ښیي. نو دا به څه کړو؟ بېرته به راشو ورته شو ویلو دا په را باندې کالم باندې به کړو یا ګرین ټوټل په حساب باندې به یې کړو. دلته به رایټ کلیک کړو او ورته وایو چې سورت لارجست. مثال د کوم په خپله د کابل سنټر دومره دغه دی، ورپسې د پغمان زیات نفوس دی، بیا شکردره ده په دې حساب باندې دا دغه دی. د ټول نه چې کمترین نفوس دی
خاک جبار ولسوالۍ ده. اوس موږ دلته کولی شو چې د دې په ځای باندې یو بل ولایت ونیسو، ننګرهار. جلال آباد نفوس زیات دی، ورپسې د خوږیاڼو نفوس زیات دی، بیا ورپسې سرخود نفوس بېسود دی، اچین دی، ورپسې کامه ده. همدې شکل باندې تاسو ګورئ نفوس تاسو ته ښیي. که اوس راشو غواړو چې مثال دا کالکولیشن د دې نه لرې کړو، رایټ کلیک کوو، ورته شو ویلو از مثال په دې مینو ته چې راشو ورته چې نو کالکولیشن، نو دا کالکولیشن به د دې نه لرې شي. دا مثال لومړی برخه د شو ویلو از مثال د څه شي د دې لومړی برخه وه، ورپسې راځو نورې برخې پاتې چې په دې باندې کار وکړو. الله تعالی دې وکړي چې د دې نه تاسو یو څه اندازه ګټه پورته کړې وي او په خپلو ورځنیو کارونو کې ترېنه فایده واخلئ.